نو ضروري مسله دلته دا ده چې سونا که سره زر وي که سپین که استعمالیږي که نه په هغه کې زکات شته چې کله نصاب ته ورسېږي. نو ډېرې زیاتې زنانه په دې کې غفلت کوي، نو باید هغوی هم ورته متوجه سي او د هغوی خاوندان هم دې مسلې ته زیاته توجه وکړي. د نصاب په باره کې ضروري مسله دا ده چې که چیرې د زنانه سره سپین زر وي نو سپین زر 50.5 تولې د زکات نصاب دی او سره زر 1.5 تولې دا د زکات نصاب دی چې که سره زر 1.5 تولو ته ورسېږي سپین زر 50.5 تولو ته ورسېږي دې کې زکات شته. اوس که د یوې زنانه سره تر اصل نصاب کم مقدار سونه وي، مثال سره زر ورسره دي خو 4 تولې دي، په دې کې اوس زکات شته که نشته؟ دا زنانه به څه کوي؟ دلته د اهمې مسلې وضاحت دا دی چې که چیرې د دې زنانه سره نغدې روپۍ ورسره وي نو دلته بیا هغه اصل نصاب ته اعتبار نسته، بیا دغه سونه و قیمت ته لویږي. دې سونې ته بیا حساب کیږي چې دا د څو روپو سونه ده، نو دغه 4 تولې یا 3 تولې یا 5 تولې سونه چې کمه ده نو دغه تولو چې که 3 تولې ده که 4 ده که 5 ده قیمت به معلوم کې. د دې قیمت او کمی چې نغدي ورسره دي دا به ټول سره یو ځای کې، نو چې کله دغه روپۍ نصاب ته ورسېدلې نصاب ور باندې پوره سو نو بیا زکات ور باندې شته. او دا شان که د زنانه سره 3 تولې یا 4 تولې سره زر وي نغدي روپۍ نه وي ورسره، لیکن یوه ګوتمۍ یا یو والی یا یو غاړګۍ حیا دي وي د سپینو زرو ورسره وي، دلته هم بیا و دې سونې ته حساب کیږي. د دې سرو زرو چې کم حساب جوړ سو او د هغه سپینو زرو چې کم حساب جوړ سو دغه روپۍ بیا کتل کیږي چې اوس په دې باندې صاحب د نصاب جوړیږي که نه، نو هغه قیمت خو خامخا زیاتیږي، صاحب د نصاب ور باندې جوړ سي زکات بیا ور باندې لازم دی. او دا شان دریم صورت دا دی چې نغدي روپۍ هم نسته ورسره، سپین زر هم نسته ورسره، لیکن د تجارت په سامانونو کې داسې یو شی ورسره دی چې تجارت ور باندې کوي هغه باندې زکات شته. نو په دې صورت کې بیا دغه سرو زرو ته حساب کیږي، قیمت ته اعتبار شته، نو چې هغه قیمت بیا کله نصاب ته ورسېږي زکات ور باندې بیا لازم دی. او که چیرې د زنانه سره سپین زر هم تر خپل اصلي نصاب کم وي او سره زر هم تر اصلي نصاب کم وي، مثال 15 یا 6 تولې ورسره دي، په دې صورت کې نه نغده روپۍ لري نه د تجارت سامان لري نه سپین زر لري، خالی سره زر ورسره دي، هغه هم تر اصل 1.5 تولې کم دي، نو په دې باندې بیا زکات نشته. دغه مسله کې زنانه ډېر زیاتې غفلت کوي، دا باید صحیح ځان ور باندې پوه کړي. او دا شان پر دغه ښځې باندې خپله زکات لازم دی چې دغه ښځه د سونې مالکه ده، د دې پر خاوند باندې زکات نه دی لازم. که دا خپل خاوند ته اجازه ورکړي او خاوند د دې څه اجازه واخلي زکات یې ادا کوي، زکات بیا هم ادا کیږي. او که چیرې دغه زنانه خپله سونه په ملکیت باندې ورکړي و خپل خاوند ته یا یې ورور ته ورکړي یا یې زوی ته ورکړي، هر چا ته چې ورکړي بیا هغه ځینې قبوله کړي نو بیا زکات پر هغه باندې لازم دی، هغه به د دې زکات باسي. او د زکات دا نصاب داسې معلوم کوي چې هر څوک په هر علاقه کې چې یاست نو هلته په بازار کې تاسې د سونې دکانونو ته ورسئ، هلته 2.5 تولې سپین زر قیمت کوي چې په هر علاقه کې په هر ځای کې 2.5 تولې سپین زر کم قیمت لري، بس هم په هغه علاقه کې هم دغه قیمت نصاب د زکات دی. نو بیا چې دغه قدر نغد روپۍ د چا سره وي د تجارت سامان لري او دا شان د سونې چې کم وضاحت بیان سو د دې قیمت دومره ته رسېدی چې په هغه باندې 2.5 تولې سپین زر کېږي، هغه صاحب د نصاب د زکات ور باندې لازم دی، سرسایه ور باندې لازمه ده او په لوی اختر کې قرباني هم ور باندې لازمه ده.